سلامونه. سوریه، سیریا یا پخوانی شام دا نوم شاید په تاریخي کتابونو کې ډیر اوریدلی وي او په دې وروستیو کې به د رسنیو نه د دې هیواد د حالاتو په اړه خبرېږئ. بشار الاسد څوک دی؟ په سوریه کې داسې حالات ولې راغلل؟ چا راوستل؟ ولس څه غواړي؟ او نړیوال مداخلتونه په سوریه کې د څه باعث شول؟ آیا سوریه د نړیوالو قوتونو لپاره د جنگ په میدان بدله شوه؟ دا هغه پوښتنې دي چې یو بل سره اساسي تړاو لري. راځئ چې په دې ویډیو کې دې پوښتنو ته ځواب ووایو. It took less than 10 days to end more than a decade of war. Yes, we've been in contact with HTS and with other ګورئ، دا سوریه ده. 40% سنی او 14% شیعه مسلمانان دي. خو واکې د شیعه مذهبي بشار الاسد په لاس کې وو. لومړی پوښتنه دا ده چې ولې داسې وشو؟ علت د بشار الاسد پلار حافظ الاسد دی چې په 1901 میلادي کال کې واک ترلاسه کړ. هغه په دې پوهیده چې سنیان به هغه ته دردسر جوړوي ځکه چې اکثریت دي. هغه د دې لپاره چې په واک کې پاتې شي د خپل استخباراتي کړیو په واسطه د یو مغلقه او پیچلې شبکه رامنځته کړه چې د کوچنیو اعتراضونو او نیوکو مخه بینوله او چاته اجازه نه ورکوله چې غږ پورته کړي. همدارنګه د قانون رامنځته کړ چې اپوزیسیون یې لمنځه یوړ. په اساسي قانون کې په خپل خوخه تعدیلات راوستل. پوځ، رسنۍ او استخبارات یې صرف او صرف په خپل ګټه کارول. په 2000 میلادي کال کې حافظ الاسد مړ کیږي او پر ځای د هغه زوی بشار الاسد واک ته رسیږي. د هغه په وخت کې هم چندان مثبت تغییر نه راځي او د خپل پلان په واسطه جوړه شوی پالیسی پر مخ بیایي. په 2004 میلادي کال په سوریه کې وچکالي راغله. دغه وچکالي سوریه سخته وځپله. له یو پلوه خلک د بشار الاسد د دیکتاتورۍ څخه سخت تنګ راغلي وو او له بل پلوه دغه وچکالۍ لامل خلک د اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان وو. د بیروزګارتیا ګراف ډیر لوړ شو. په سوریه کې فقر او غربت اوج ته ورسید. دې سره سره منځني ختیځ هیوادونو کې چیرته چې دیکتاتوري نظامونه وو خلک په مقابل کې راپاسېدل، پاسونونه یې وکړل او دغه حکومتونه یې پرله پسې راوپرځول. لکه تونس، مصر، لیبیا او اردن چې خلکو د میراثي او دیکتاتور حاکمانو څخه دیموکراسي او ازادي غوښتنه دي هم د سوریه خلکو ته یو انګیزه ورکړه. دا پاسونه د سیادي پاسونه نه ول. دا دیکتاتوران یې سخت ورخطا کړي ول او اکثریت یې له واکه راوغورځول. اوس ور رسیږي سوریه ته ځکه د سوریه خلک هم د مشکلات سره لاس او ګریوان ول. بشار الاسد له دې نه ډیره ویره لرله چې حسنه د دې پاسونو لمنه تر سوریه را ورسیږي. بشار الاسد د حالات سره د مقابله په خاطر خپل ټول توان په کار واچولو ترڅو د حالات کنټرول کړي. خو په فبرवरी 2011 میلادي کال د سوریه په سویل کې یو منطقه ده چې د دارا په نوم یادېږي. یو 14 کلن هلک د ماویه په نوم په دیوال یو څه لیکي. تاسو به فکر هم نه وکړئ چې دغه کوچنی واقعي لامل په سوریه کې 12 کاله مغلقه او پیچلې کورنۍ جګړه روانه ده. اوس پوښتنه ده چې دغه ماشوم په دیوال څه ولیکل چې پایله یې دومره خونړۍ جګړه شوه. وایم یې درته. هغه پر دیوال لیکلی و چې دا ځل ستا ور دی ډاکټره. د بشار الاسد مسلکي رشته طب ده ځکه په ټول هیواد کې د ډاکټر په نوم مشهور ده. ماویه خو دا جمله ولیکله خو هیڅ تصور نه راتلو چې دغه جمله به دومره غټ انقلاب راولي. کله چې ماویه کور ته راغی خپل پلار ته قصه کوي. پلار یې هم ډیر ورخطا کیږي. پلار یې ورته وایي چې ځان ګوښه خو بیا هم پر دولتي چارواکي خبرېږي. په هغه خونځي چاپا چوي د کم خونځي په دیوال چې دا جمله لیکل شوی و 15 مشکوک شاګردان نیسي چې په هغه کې ماویه هم شامل وو. امنیتي ځواکونه دغه ماشومان ته ډول شکنجې ورکوي. د شاګردانو کورنۍ په وار ورغلي چې خپل ماشومان راخلاص کړي خو د امنیتي ځواکونو لخوا ورته بد رد ویل کېدل. د امنیتي ځواکونو په چلن خلک دې ته مجبوروي چې تظاهرات وکړي. دغه تظاهرات اوله کې په سولهییز شکل روان ول خو پولیسان په مظاهره کوونکو ډزې کوي، ځینې یې بندیان کوي. سره لدی چې ماشومان نه خوشی کوي نور بې ګناه خلک هم ورسره زندان ته اچوي. دا خبر د سوریه نور ښارونو ته هم خبريږي او پننګ په دغه ښارونو لکه دمشق، حمص، لاتاکیا، حلب او حما کې تظاهرات پیلېږي. چارواکو ته ویره پیدا کیږي چې شاید حالت نور هم خراب شي نو باید ماشومان خوشی کړو. نو په 2011 کال اپریل میاشت ماشومان د 15 ورځو زندان نه وروسته خوشی کوي. ماشومان خو د زندان نه خوشی کیږي خو کله چې د زندان نه راوځي د خلکو وینه په جوش راځي ځکه دا ماشومان یې دومره شکنجه کړي وو چې حتی په خپل په خونه شول درېده. د ماشومان په بدنونو کې د شکنجو اثرات لورای ښکاری. په 22 د اپریل د جمعې مونږ نه بعد خلک یو ځل بیا یو ځای کیږي او لاریونونه پیلوي. دا ځل نو لاریونونه سولهییز نه ول او له تشدد ډکول. امنیتي ځواکونه هم په خلکو مخامخ ډزې کولې. چا به چې په لاریون کې ګډون کولو هغه به نیولو. حتی څوک به چې زخمی شو په یوازې دې چې روغتون ته ویسي زندان ته بیا چولو. د الوتکو نه هم استفاده وکړه. په ډېرې بیرحمۍ سره مظاهرچیان وځپل. د چارواکو دا چلند د دې باعث چې په ټوله سوریه کې تظاهرات زور واخلي. دغه مظاهرچیانو فقط یو غوښتنه و چې باید بشار الاسد له واکه لري شي. دا نو اوس هغه څه چې بشار الاسد تر ویره لرله. د ګاونډي هیوادونو بد حالات د سوریه تر لمنې را ورسېدل.
امنیتي ځواکونو تشدد ته نور هم زور ورکړ او د زخمیانو پر وړاندې د روغتونونو دروازې وتړلې. وضعیت د حالت تر رسیدي چې په امنیتي ځواکونو کې د کسان پیدا کیږي چې هغوی نه غواړي په خپل خلکو باندې وسله استعمال کړي او د دې امر نه انکار کوي چې په خلکو د ډزې وشي. نو هغوی هم نیول کیږي او زندان ته اچول کیږي. ځینې لا په ډېرې بې رحمۍ سره وژل کیږي. خبره تر دې راورسېده چې سنیان مسلحانه مبارزه پیلوي. هغوی فقط ځان ته یو هدف ټاکي او وایي چې باید بشار الاسد له واکه لرې کړي. هغه امنیتي او دفاعي سنی مسؤلین چې د خپل ولس سره ولاړ ول د دغه پاسونو لاسنیوي کوي او د دې مبارزې ته یو بل رنګ ورکوي. دوی اوله کې وړ ګروپونه جوړوي چې وروسته بیا په مجموعي شکل باندې یو ایتلافي ټلواله رامنځته کوي چې د هیئت التحریر الشام په نوم یې نوموي. دوی باندې دا نیوکې هم دي چې د القاعده ترهګري سازمان سره اړیکې لرلې. البته مشر ډېر یو مجهول الهویت سره ده ځکه چې د اکثرو ترهګرو ډلو سره د ارتباط سابقه لري. همداشان سنی هیوادونه دغه ډلې نه حمایت کوي. هغه مسلکي سوریایي وګړي چې د هواد څخه وتلي وو بیرته هواد ته راستنیږي او دغه ډلې سره په تخنیکی او مسلکي برخه کې مرسته کوي. بل خو واړه ترهګریز ګروپونه چې په هر شکل غوښتل بشار الاسد ته زیان واړوي هغه هم سره یو ځای شول ځکه د ټولو هدف یو او یو بل ته اړتیا لرله. همدارنګه داعش یا IS یو بل ترهګریزه ډله و چې د موقع نه په استفادې سره د خپل فعالیت ساحه پراخه کړه. د لپاره چې د هیئت التحریر الشام سره مرسته وکړي دغه ترهګریزه شبکې نور هم پراخه کړه. دلته و چې د بشار الاسد حکومت لپاره سرخوږی جوړ شو. هیئت التحریر ډلې متحدینو په سوریه کې ډېرې سیمې ونیولې او خپل قرارګاوې پکې جوړې کړې. اوس نو لا یوې خوا د سوریه دولت د تحریر لړل سره جنگیده او له بل پلوه په شمال ختیځ سیمه کې د کردانو یو تحریک را څرګند شو. د کردانو تحریک د ترکیه هیواد سره هم اوږده پوله لري. دوی آزاد کردستان غواړي. دوی ته هم ښه موقع په لاس ورځي چې خپل هدف ته ځان ورسوي او خپل مبارزې ته د سوریه دولت په مقابل کې نور هم زور ورکوي. کوازی درته وایم په سوریه کې څلور ډلې د مختلفو اهدافو لپاره مبارزه کوي. د سوریه دولت، د داعش ډله، د هیئت التحریر الشام ډله، د کردانو آزاد غوښتونکي له بل پلوه د سیمې او نړۍ هیوادونه دغه ډلې د خپل ګټو لپاره استعمالوي چې په پایله کې سوریه د جنگ په میدان بدلیږي او د نړۍ مغلقترینه او پیچیده‌ترینه جګړه پیل او د نړۍ قدرتونه پکې ښکیلېږي. سنی هیوادونه چې په سر کې سعودي دی د هیئت التحریر الشام حمایت کوي. همدارنګه ایران چې یو شیعه مذهب دولت دی د بشار الاسد نه حمایت کوي. د بشار الاسد دوستي له روسیې سره و ځکه روسیه د بشار الاسد نه حمایت کوي. په دې حالت کې امریکا بیا چیرته لاس ترځنی کینی هغه د هیئت التحریر الشام ډله حمایت کوي او هر هیواد دغه څلور ډلې د خپل هدف لپاره کاروي. د بشار الاسد په حکومت کې په جګپړو چارواکو باندې حملو زور واخیست. بشار الاسد هم په جواب کې د کیمیاوي وسلو نه په استفادې بمبارۍ وکړي چې دا یو ستر جنگي جنایت وو. د بشار الاسد په دې کار سره د بشري حقوقو سازمانونو خپل غږ پورته کړ او ویلي چې بشار الاسد باید د کیمیاوي وسلې نه استفاده نه وکړي. خو روسیا او چین یې تر شا ولاړول. همدا باعث شو چې ملګرو ملتونو پر بندیزونه نشول لګولای. خو بیا هم د بشار الاسد حکومت د ټولو ډلو سره مقابله نشو کولای ځکه مختلفو هیوادونو دې ډلو ته ډېر قوي وسلې ورکړې وي. نه یوازې دا چې ډېر ښه امکانات ورته برابر کړي وو، قوي وسلې ورکړې وي، بلکې امریکا خپل په مستقیم شکل باندې د بشار الاسد په قرارګاهانو باندې بمبارۍ وکړي. to respond to the Assad regime's او ورسره د داعش په مرکزونو باندې هم بمبار وکړ ترڅو نړۍ ته وښایي چې موږ د داعش د مرکزونو د منځوړلو لپاره بمبار وکړ. په 2015 کال کې ترکیه هم دې ته متوجه شو چې حسنه د ترکیه کردان هم د سوریې د کردانو سره یو ځای شي او دوی ته پراتونکو کې سرخوږی جوړ کړي. نو ځکه ترکیه په کردانو باندې حمله وکړي بل خو روسیه بشار الاسد غوښتو ځکه په هغه کې ډېری ګټې وي. په همدې خاطر په مستقیم شکل په سوریه کې خپل قرارګاهونه جوړ کړي. دلته نو صبر قدرتونه، سیمایي قدرتونه، ترهګر ډلې، دولت او د دولت پر خلاف پاسېدل ډلې خکر په خکر کیږي او سوریه لکه د پهلوانۍ په میدان ارز ورور پکې خپل زور ازمایي. خو دلته تر ټولو زیات نقص عام ولس ته رسیږي. لوګه، تنده، تنګدستي، کډوالي او په سلګونو نور مشکلات سره ولس لاس غریوانو. په دغه جګړه کې 4 لکه انسانانو وژل شول او 80 سلنه خلک د فقر د کرخې نه ښکته راغلل. په دغه جګړه کې د ټولنیزو رسنیو نه هم ډیره استفاده وشوه. هر ډلې خپل نشرات لرل او خپل نظریات ته باید سي جلوه ورکوله چې دوی برحق دي. رسنیو خپل راپورونه د ټولنیزو رسنیو نه ترلاسه کول ځکه هلته په اسانۍ سره ژورنالیستان نشو تلای او په دغه جګړه کې ګڼ شمېر ژورنالیستان وژل شو. سوریه هم لکه د ګران افغانستان د ډیرو لوړو ژورو تیریږي او هوبهو د کابل د نویومې سلیزي تصویر وړاندې کوي. تیر اونۍ د بشار الاسد حکومت نسکور شو. خپل بشار الاسد هیواد پرې خود او واک هماغه پوځي ایتلافي ټلواله په لاس کې واخیست. د سوریې سقوط لکه هوبهو د افغانستان سقوط وو لکه څنګه چې امریکا د تیر نظام سره جفا وکړه او د طالبانو ترهګر ډله په کابل حاکم کړه همدغه روسیې او متحدین یې بشار الاسد یوازې پرې خود. د سګونګسي د چې د سقوط د برقدرتونو د معاملې په ترڅ کې وشو. یوکرين شاید روسیې ته ورکړل شي. همدغه دلیل دی چې روسیې د بشار الاسد د حمایت څخه خلاص واخیست.
اوس خبره ده چې دغه نظامی ایتلافي ټلواله او د سره پخوانی پاتې شوني دولتي مسولین به څه ډول یو دولت جوړوي د نړیوالو او سیمه‌ییزو قدرتونو سره به څه ډول تعامل کوي آیا داخلي مشروعیت به د ولس نه ترلاسه کړي او که زمونږ د ملایانو په برخلیک واخته شي د ټلوالې مشر د رسنۍ سره خبرې ډېرې منطقي وي حتی خپل ملیشو ته امر وکړ چې د خارونو څخه ووځي تر ټولو زیات تاکید د ولس په حقونو او په فردي ازادي وو او ویلي هیڅ چاته اجازه نشته چې د خدای او بنده ترمنځ راشي رسنۍ ترې پوښتنه وکړه چې آیا تاسو به هم د طالبانو په شکل حکومت جوړوي او د ښځو د کار او د تعلیم مخنیوي به کوئ هغه په جواب کې وویل چې موږ دومره بې تمدن نه یو چې د ښځو د کار او تعلیم مخه ونیسو نور به وخت فیصله وکړي چې دوی به څه ډول نظام جوړوي یو خبره واضح ده امریکا چې په کومو هیوادونو کې د دیموکراسي اساس ښه مثبت نتیجه نه دا ورکړي ځکه امریکا د خپل ګټو لپاره په دغه هیوادونو کې دیموکراسي راولي ګوره دیموکراسي او ولسواکي بد شي نه ده خو باید د ولس په اراده رامنځته شي نه د بل هیواد د ګټو د تامین لپاره دا و زموږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې دا موضوع مو خوښه شوي وي په دې ویډیو کې چې کوم ریفرنسونه استفاده شوي دي په لاندې ډسکرپشن کې لیدل شئ تر بیا ښه چاره